دا خو زه ارمان کوم مال هم خدای داسې نوسي راکړي چې قرآن شریف حافظ شي. د زړه ارمان مې دی، دعا کوم. تبارک ما خو خپلې خبرې ته پرېږده که نه. چې ډېر زیات ته ملامته کم دی، خلکو ته خاندي راپسې. ته پکې د کم ځای نه راوچت شوې؟ میډیا والے مجي میډیا والا تاسو ما نه پېژنئ جي. د خدای ظالمه ما په خبرو مه خفه کېږه، د ما خبرې اصلاحي وي. نه جي نه شیخ صاحب تاسو نه څوک خفه کېږي، تاسو خو غوسه هم خوند کوي. جي دا تپوس مې کول ناظر اسلام مفتي ندیم ستاسو څه دی جي؟ ځوان زموږ شاګرد ښه جي ښه دا ځکه داسې قابل دی ماشاءالله. بل جي دا تپوس مې کول هغه بشیر جان واده کړی که نه هغه حافظ صاحب سړی بوډا کېږي، بوډا شو اوسه پورې واده نه دی کړی، بوډا شو واده نه. ښه جي ښه شیخ صاحب اخم یو څو تپوسونه وکړو پاکستان والے سپوږمۍ ته خیجي، زما په خیال جوړ حالات ټیک کېدو والا دی جي. انشاءالله پاکستان به ښه شي. پاکستان مبارک ملک او دا به ټیک شي که دا ټیک شو چې دا افسرانی او دا غله او دا ګڼ کپاني راشه زما په دې مخ لاړ وتوکه. اوهو داسې وی شیخ صاحب نو جي ګوره تاسو خو ماشاءالله لیمان یو لار راته وښیه دا به څنګه ټیک کېږي، یو علاج راته وښیه جي. تاسو خو ګوره خبردار یې. دا به ټیک کېږي خو چې د چا ناکار ورسره وکړي چې یو 4 کرپټ سیاستدانان دا غله ډاکوان او یو 4 5 6 زیات نه دا کرپټ افسران او دا لاندې عمله چې دا د تخبې په دې روډ کې بر اویزان کې او سرونه ترې پرې کړي. شیخ صاحب دا خو ډېره ګرانه ده، دا سرونه به دې څوک کټ کړي دلته خو ټول غلي دي جي که نه. شیخ صاحب بیا هم نه ټیک کېږي. که دا ټیک نه شو راشه زما په مخ لاړې وتو. نه جي نه شیخ صاحب تاسو غوسه شوئ جي، ستاسو مخ خو د ښکلولو جي. جي اصل کې په سر کټ کولو به ډېره ګرانه شي، دلته به شروع د چا نه کوو، ټول غله دي. داسې څه وظیفه یاره ټول نه یو بهترین شیز راته وښیه، یو بهترین عمل چې هغه شروع کړو. د ټولو نه بهترین لوی سیس د خدای په قرآن عمل دی. یا د خدای په قرآن د عمل وکړ څه ټیک، او که د خدای په قرآن د عمل ونه کو قرآن ته رشا کړه، که مولا دی او که شیخ دی او که تبلیغي دی او که امي دی او که افسر دی او که ډاکټر دی او که زیم او که تیم ځان د مخکې نه یادوم او د خدای په قرآن مې عمل ونه کړه، په خدای قسم که ټیک. شیخ صاحب ډېره مهرباني جي، ډېره ښایسته انټرویو شوه او که خیر نصیب شوي بله به انشاءالله دغه شان انټرویو کوو. خو جي اخري یو سوال دلته یو کس دی جي خویندو له حق هم نه دی ورکړی او ډېر د خلکو حقونه مکونه هم وایي، حساب کتاب یې ټول آرام او ګډ وډ دی او عمرې له کله رواني اوس پکې لاج لې هم داخله کړی دی. عمرې پکې کوم حجونه په حرام حج کېږي، په حرام عمره کېږي، ځان ولې په دوکه کې اچوې؟ لکه و عمرې ته ښه چا چې ارامې پیسې بس مهرباني وکړې کاروبار ټیک ټاک روان کړې ځان له ښه ارام مرام مه ګټئ، لږ ژوند دی. د شیخ صاحب سره دغه یو څو خبرې اترې مو کړې او انشاءالله بس دا خو ډېره ښکلې انټرویو شوه. کوشش به کوو چې بیا هم د نورو ملګرو مشرانو او د شخصیاتو سره دغه شان انټرویوانې وکړو او تاسو سره یې شیر کړو. که خوښه شوي مې کمنټس کې راته ووایه. ډېره مهرباني، خوشحاله شئ. د بل پروګرام پورې اجازت راکړئ. ښه، السلام علیکم.